بهر وځه. د get out مطلب بهر وځه. get lost ورکېږه. کله چې تاسو چاته په بد اخلاقۍ سره وایي چې ورک شه یا ووځه د دې ځای نه، بیا ورته وایي get lost ورکېږه. we must help the poor. موږ باید له فقیرانو سره مرسته وکړو. we must help the poor. موږ باید له فقیرانو سره مرسته وکړو. he must work hard for promotion. he must work hard for promotion. هغه باید د پرمختګ لپاره سخت کار وکړي. books are a boon. books are a boon. کتابونه یو ویاړ ده. do not worry. اندېښنه مه کوه. د do not worry مطلب د دې جملې د دې سنټنس داسې دی چې اندېښنه مه کوه. تاسو چاته وایئ چې اندېښنه مه کوه، بیا ورته وایئ do not worry. اندېښنه مه کوه. get ready. get ready چمتو اوسه. get ready تاسو چاته وایئ چې یاره چمتو سه، په انګلیسي کې بیا ورته get ready وایئ، چمتو سه. how do you do. تاسو څنګه یاست. دا how do you do مطلب د دې سنټنس د جملې داسې دی چې تاسو چا نه پوښتنه کوئ، بیا ورته وایئ how do you do. تاسو څنګه یاست. why are you so sad. why are you so sad. ته ولې دومره خفه یې. ستاسو یو ملګری د هغه خفه ده یا خواشینی دی، بیا ورته وایئ why are you so sad. ته ولې دومره خفه یې. would you like to take tea. would you like to take tea. آیا ته غواړې چای وڅښې. ستاسو یو دوست یو پلار ورور ته وایي چې ته غواړې چای وڅښې، بیا ورته وایي would you like to take tea. آیا ته غواړې چای وڅښې. may I come in. may I come in. د may I come in مطلب دا دی چې آیا داخل ته درتلی شم. تاسو نه څوک پوښتنه تاسو چاته وایئ چې آیا زه داخل ته درتلی شم، بیا ورته وایئ may I come in. آیا داخل ته درتلی شم. may I have a glass of water. may I have a glass of water. د may I have a glass of water مطلب د دې سنټنس داسې دی چې امکان لري یو ګیلاس اوبه راکړئ. تاسو ورور ته وایئ چې امکان لري ماته یو ګیلاس اوبه راکړئ، بیا ورته وایئ may I have a glass of water. امکان لري یو ګیلاس اوبه راکړئ. I have not many friends. I have not many friends. زه ډېر ملګري نه لرم. کله چې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې ملګري مو ستا، ته ورته وایئ I have not many friends. زه ډېر ملګري نه لرم. هو ستا خو ډېر نه دي. I have not many friends. زه ډېر ملګري نه لرم. Death keeps no calendar. Death keeps no calendar. په مرګ اعتبار نه دی په کار. د death keeps no calendar معنا دا ده چې د سنټنس معنا داسې ده چې په مرګ اعتبار نه دی په کار. تاسو چاته وایئ چې په مرګ اعتبار باید ونه کړو یا په مرګ اعتبار نه ده په کار. watch me. watch me. د watch me مطلب دا دی چې ما ته ګوره یا ما ته وګوره. تاسو چاته وایئ چې ما ته وګوره، بیا ورته watch me. ما ته وګوره. save your sleep. save your sleep. save your sleep مطلب د دې سنټنس داسې دی چې په ځان پام کوه. تاسو سفر ملګری بیا ورته وایئ چې په ځان پام کوه، بیا ورته وایئ save your sleep. په ځان پام کوه. I forget his name. I forgot his name. د دې سنټنس د دې جملې معنا داسې ده چې د هغه نوم مې هیر شو. I forget his name. د هغه نوم مې هیر شو. تاسو چاته وایئ څوک پوښتنه وکړي چې یاره ما د هغه نوم هیر شو، بیا ورته وایئ I forget his name. د هغه نوم مې هیر شو. She drives me mad. She drives me mad. دا مې لیونی کوي. تاسو څوک په عذابوي یا مزوروي، بیا ته ووایئ چې یاره دا ما لیونی کوي، بیا she drives me mad. دا مې لیونی کوي. The doorbell rang. The doorbell rang. د دروازې زنګ ووهل شو. تاسو کور کې ناست یې، تاسو د دروازې زنګ وهل کې، تاسو خپل ورور ته وایئ چې د دروازې زنګ ووهل شو، بیا ورته وایئ the doorbell rang.
د دروازې زنګ ووهل شو. I jog twice a week. I jog twice a week. زه په هفته کې 2 ځلې پیاده ګرځم. یا زه پیاده قدم وهم. بیا I jog twice a week. زه په هفته کې 2 ځلې پیاده ګرځم. He is dear to me. د he is dear to me مطلب د چې هغه پر ما ګران ده. د دې سنټنس د دې جملې معنا داسې ده چې he is dear to me هغه پر ما ګران ده. هغه پر ما ګران ده. save us موږ وساته. save us موږ وساته. د save us مطلب موږ وساته. search feedly. search feedy. search feedy د search feedy معنا ډیر افسوس یا ډیر افسوس یا ډیر جالب. ډیر افسوس. search feedy. Alls of I had not done this. Alls of I had not done this. افسوس کاشکې مې دا کار نه وای کړی. تاسو یو کار وکړو بیا په هغه پښیمانه سوئ بیا وایئ چې یاره کاشکې دا کار ما نه وای کړی. Alls if I had not done this. افسوس کاشکې ما دا کار نه وای کړی. څه یو بده تېروتنه. Such a trivial mistake. Such a trivial mistake. څه یو بده تېروتنه. تاسو نه یو کار وسي بیا ورته وایئ څه یو بده تېروتنه مې وکړه. Such a trivial mistake. څه یو بده تېروتنه. Make up your mind. Make up your mind. د make up your mind مطلب د دې جملې داسې دی چې تصمیم ونیسه. تصمیم دی ونیسه. تاسو چاته وایئ چې تصمیم نیسه بیا ورته وایئ make up your mind. تصمیم دی ونیسه. zip your lips. خوله دې بنده کړه. zip your lips. خوله دې بنده کړه. You are in a good spirit today. Good. You are in a good spirit today. نن خوشحاله ښکاري. تاسو یو څوک وینئ چې هغه خوشحاله وي یعنې څېره یې خوشحاله وي خوشحاله ښکاري تاسو بیا په انګلیسي کې ورته وایئ You are in a good spirit today. نن خوشحاله ښکاري. What is the price of this watch? د دې ساعت قیمت څو ده. What is the price of this watch? د دې ساعت قیمت څو ده. تاسو ته یو څوک ساعت ډالۍ کړي بیا ورته وایئ چې د دې ساعت قیمت څو ده. دوکاندار ته ورځئ چې د دې ساعت قیمت څو ده. په انګلیسي کې ورته وایئ What is the price of this watch? د دې ساعت قیمت څو ده. Get lost your face. قواره دې ورکه کړه. Get lost your price. Get lost your face. قواره دې ورکه کړه. تاسو چاته وایئ چې یاره ووځه یا دې قواره مخ دې ورکه بیا ورته په انګلیسي کې وایئ Get lost your face. قواره دې ورکه کړه. دغه یو شمېر 33 مهمې او عامې جملې چې ستاسو په ژوند کې ډېرې زیاتې کارېږي نو دا تجربه کوئ او زده یې کوئ. پریکټس پې وکئ. په هر ځای کې ووایئ او خپله انګلیسي مو سهل حل او قوي کوئ. دغه مهمې جملې چې ستاسو په روزمره ژوند کې ډېرې زیاتې کارېږي.